السلام علیکم په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. نن خو نو یوه موضوع لا نشته ښه معنا خاص پروګرام نه لرو، خو بیا مې هم غوښتل چې په تاسو باندې دا زموږ د جمعې ورځ بانډار و. جمعې په ورځ موږ څنګه بانډار کوو چیش کوو. فلحال زه په موټر کې یم، زه یوازې ځم، زه نه یم، دی نه دی په موټر کې، ازاده یم راسره دی. اوس زو یې وارې یاران اکسسریز ته معنا زما دکان ته مارکیټینګ دی چاره نه ځنې لرو. دغه ته ورځو یې وارې یو څه یو دانه خیمه و، یو دانه چوکۍ رااخلو، هلته عکسو دپاره عکسونه پکښې واخلو. تاسو ته بیا هم ښکاره کړو چې داسې خیمه ده او داسې چوکۍ ده. او بیا زموږ زو نجیب او احمد الله راپورته کوو. هغه چې مو راپورته کړ بیا نو زو مخ پر طرف د عینو مینه د پرون ماښام چې موږ چیرې ډوډۍ خوړلې وه هغه ولاګ تاسو کېدای شي د نن څخه 2 یا 3 ورځې در مخکې کتلي. په هغه کوټه کې بانډار چې کوو د جمعې د ورځې، هغه بانډار به هم در باندې وینم چې شو وایو چې کوو. بیا اوس موږ ډېر شیان کوو وایو خو هغه نو په تاسو موږ نه وینو. هغه کوم در باندې ولیدل بره کارونه خرابېږي. او تا پرون ماښام تاسو ته تقریبا موږ 10 دقیقې ولاګ درکړي، مګر چې موږ څونه ډرې ولیدې هغه نو الله دې در ګناه راتېر شي. اوکې تاسو هم همیشه کوشش وکړئ د جمعې په شپه باندې بانډارونه وکړئ، د جمعې په ورځ میلې وکړئ. برضه مې علاقه یې لکړلې وای زو دغه پاتو خیر زه سره هغه بازي کې هغه بازي داسې بازي و بر ما در واسطه رسو زه نه یم راغلی هغه بازي نو میلې کوي بانډارونه کوي. ژوند هغه دی چې نیمه ورځ تېر شوی دی، نیمه ورځ پاته دی، خو په احتیاط او په کنټرول کې. داسې نه چې بر هم ګرده دنیا پر میلو پر بانډارو ولي یا داسې نه. بانډار میله اصل هغه ده چې په پیسې پر لاړې نه شي، چې پیسې پر لاړې شي خو میله ګله ده. موږ تاسو چې اوس باید میلې وکړو. میله ګلې اوس زموږ په حالات کمزوري دي، اقتصاد حالات خراب دي، میلې کوئ میله ګلې مه کوئ. او اوس په الحال موږ روان یو د بسکلان په بازار کې. دا نو د نایدو چوک دی هغه مخامخ، دلته نو بیا دا بسکلان خرڅېږي. زما د خیر سره نیت دی د خیره دلته راسم مدثر احمد ته یو دانه ښایسته خوندور باسکل ور پیدا کړم. موږ بیا په کور کې ځای نه لرو چې زما ځي باسکل پکښې وچلی. زموږ کور بیخي غټ دی، بیخي ډېر غټ دی، یعنې الله څه درته ووایم دونه غټ دی که سره باسکل نه پکښې چلي. او دا خو نو د نایدو چوک دی. زه به نو د میرزاولي پټان چم درته وکړم. د دغه ځای څخه به نو اوس تاسو ته ادرس درکړم د یاران اکسسریز ده. داسې چې سیده ولاړ شئ بیا پر دغه ځای راکاږ شئ بره نو دلته راځي هېواد مغازه ویم هېواد مغازه نه یاران اکسسریز. دا بیا د نایدو په چوک د غالیانو بازار دی. دلته بیا غالیانې کارپیټان دغه شیان خرڅېږي. نو اوس دلته په دا لاس کې په دا بل لاس خو نو معلومېږي و دا دلته بیا ګلپوشان دي، دا مشران چې ګلپوشه کوي دا وینې نن یې کېدای شي ودونه وي. دا علاقه خو نو پومونه مومونه دا شیان دلته خرڅېږي. دا علاقه اوس په دې خاطر داسې ډیم ده چې د جمعې ورځ ده. جمعې ورځ نه وای دا ځای ښه ګرده دوکانونه خلاص دي. دا ګلپوشان ته ګوره دا غټ غټ دوکانونه د ګلپوشانو دي، دا هغسې دا دي. او الله پر دغه چوک باندې یاران اکسسریز راورسېدي. موږ د دوکان در مخه یو وار رالو، نجیب مو راپورته کړي په دې خاطر زما د دوکان کیلۍ ما هېرې شوي وې. نو اوس مې فریدون ته زنګ وروالی کیلۍ د هغه سره هم شته ځکه چې هغه زما سره په دوکان کې دي، هغه به کیلۍ راوړي. او دا نجیب دی دا زموږ انډیوالي بیا نیکي زور غواړي. خوارکۍ تازه راغلی دا مامه څخه کالي یې واغوستله ول ما ډوډۍ نه ده خوړلې، ما ډوډۍ مه خوره. او اوس په زوره ډوډۍ راولي په موټر کې ډوډۍ خورې وږی ځان نه پاته کوي. دا بیا په چین کې دته دا درسور کړی دی وږی به ځان نه پاته کوي. مارکیټ ته راغلو. زموږ مارکیټ بیا ګرد عمر دا رقم چپ غړوپ نه وي، دا خو د جمعې ورځ ده نه دې راولم. مارکیټ خو نو ګرد عمر دا رقم چپ غړوپ نه وي، دا نن د جمعې ورځ ده. چوکیدار غږ راوکړ ما په ویډیو کې رانولې. یاران اکسسریز دی خلاص سوسو فلاش والا گوته او نختار کده نو برق نه برغانیه څون روښنایي جوړ کړل مفلش ولا ډېر روښنایي پر کومه چوکۍ کښې نه دا چوکۍ دغه هم سمه ده، دا سایوان والا هم سمه ده. سایوان والا نه دغه سپینې نامیانې دي دغه وه هغه هم نامیانې هغه خو مو نو پر کښېنستلي یو ښه پر ناولاده چوکۍ کښېنه راکه زه قید درومې پله زنګ ماته دی
ته پلاس دلته ونیسه نو خو چیرې دې نیولې دي دا چوکۍ دغه خیمه راواخله دا انتیکه خیمه ده دا به برور یې ووینې د خیره سره راځه څه د چوکۍ سره واخله نو مې ته خو راورسېدلو دغه ساحه ده دلته به اوس خیمه هم در ښکاره کړي ورور ته نو بس ټوله خلک سړکان یو سړک یې نیولی یار یو راځي کښېني خپل یو بنډار مجلس کوي موږ به دلته یو ګډی مجلس وکړو بلا به خپل پر خوا ځو چوکۍ د سلیمان و زه به دغه چوکۍ کښېنم کښېنه پکښې بالا ښه راځه زه به دا خیمه در ښکاره کړم دا خورا عجبه وسا خیمه ده دې خیمې بیا جالبوالي دا دی چې هغه نور کیسې نه لري چې پیپ خطا که پیپ ورواچو ما دې داسې خلاصه کړله دغه تناو یې داسې ونیسه په لاس کې داسې سره کش کړه دا رقم چا مون کوي سمیر دي سمیر اوس په کۍ ګرله او بالا خیمه ودرېده دا خو نو کښېني دا غټ هم دغه رقم دي دا سایواني خیمه دې ته وایي دا اوس په دې خاطر ته ډېره ښه معلومېږي چې دغه دومې پایې نه دي خلاصې دا چې خلاص کړې بله داسې راځي بس دغونه ده یا اخوا یې خلاصه کړه شاید بله مو خلاصه کړه څنګه خیمه ده بیخي نامې ده دا خو سایوان دی نو بیا ته ولې وایې دغه خیمه شوه موږ به دلته خپل کار وکړو بالا به د دې ځای ولاړ شو دا ته پکې کښېنه حاجي نجیبه دا څنګه چوکۍ ده دا ډېره زبردسته چوکۍ ده دا په چین کې ستا دا رقم چوکۍ ډېر کم دغه پیدا کېږي دا د چین څخه نه دي راغلي مقصد دا موږ د لې پیدا کړي دي هم جوړې مو کړلې په نجار باندې کوټې ته راورسېدلو دوی خواران پرې شوه تاسو خو خپله اوس راغلاست داسې دی موږ راغللو یو ګړی به دلته ساتیری وکړو بیا وروسته څه سره ګورو دا نجیب دی څنګ ته بابا ناست ما او بابا انډیوالانو دی و هغه احمدالله و سر راپورته که هغه احمدالله نو کچا مو کوله ومې ګټله 3 بازۍ مو وکړلې 2 بازۍ مو داسې ځینې وګټلې چې پخوانی نجیب مو را پیداره کوي د چین در مخه چې کوم نجیب و هغه نجیب مو را پیداره کوي یو بازۍ بیا ده وګټله هغه موږ پر بایلل موږ ډېر سوچلې سي ښه خو بیا به مو 2 ګټلې وای چې فاینل مو وړی وای
او ته خبره بابا دا ولې وګټله اول ټاک یې وکړي د بیا په زندګي اول ټاک نه وکړي د دروسه پر اول ټاک نه وکړي جنجال به کوئی کچا به پرېښول اول ټاک به نه کوي بیا خار اول ټاک سستی د ټاک در مخه لاغه اول ټاک سستی بیا هم درڅه ګټو بابا صاحب داسې ښځه ورته ناستې تور ته ګوره او دغه نجیب چې و بیخي لږ پاته و چې په دغه کچې په هنداره باندې لاس داسې لس ځایه عیبې کړی وای داسې سوخچې په ټوله چین کې به چې هم داسې نه وی سوختي شوی بس کار مه په لره نو یو ورځ په داسې سوختي شو ای بابا ته به نه خبر د په چین کې وریښتان ته شین رنګ ورکړی و هغه عکس ښکاره کړم ته هغه عکس ښکاره کړه شین رنګ یې نه ورکړی ما به نور کړی او دا کیمره زه په دې خاطر اخواته نه سرخومه دوی ورک کړي موږ بنډار خلاص شو بالا وروره اوس روان یو مخ د کورو پر طرف باندې دا خوا چې موږ راتللو هغه ځوان نور سره امیر صاحب محترم ګروپ ورته ولګو بخښه کوم اچولل جان دی نو اوس د یو را سره پر سر درد په ګور کې مې د سر درد ګولې وخوړل داسې نه ده لکه دی چې وایي خیر د یو ساعت وخت غوښتی هغه موضوع بلا راسه خرابېږي په مخه موږ ته د خدای په امان